په خپل زور یې ځنې ګټو په زور پوهېږي کږې خولې په سوک سمیږي. پاکستاني ریاست ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو خبرداری او د ملي بیرغ پورته کول. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پی ټی ایم وايي پښتانه دې پر خپلو وسایلو د واک لپاره یو موټی شي. پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم ویلي په پاکستان کې د پښتنو په خاوره کې هر ډول وسایل شته، خو بیا هم پښتانه بیروزګاره، مسافر او در په در دي. د جون پر 9 په کوټه کې د زرګونه کسانو جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مخکښ علي وزیر وویل د یو پلان له مخې د پښتنو په ځمکه جنګ تپل شوی او د هغه په خبره په دې وسایلو قبضه شوې ده. د کوټې نوحصار په جلسه کې د پی ټی ایم د ګڼو غړو ترڅنګ قبایلي مشرانو هم برخه لرله. د جلسې زیاتره وینا کوونکو پر پښتنه خاوره د وسایلو شتون او په هغې کې پښتنو ته د برخې نه ورکولو په موضوع ویناوې وکړې او همداراز افغانستان 3 رنګه ملي بیرغ هم جلسه کې پورته کړ. جلسې ته د پی ټی ایم مرکزی مشر منظور پښتین هم وینا وکړه او ویل چې په پاکستان کې نه یوازې پښتانه بلکې بلوچ او سیندیان هم له اساسي حقوقو بې برخې دي. هغه وویل پښتنو ته خدای ښکلی وطن ورکړی، وسایل پکې شته، ځنګلونه لري، جلغوزي، زیتون او دیار لرګي لري، سیندونه، تیل او ګیس هم ورسره شته، کویلا، زمرد، کرومایټ او هر څه شته، خو یو قابض یا قوت ورباندې پروت دی. هغه د چا نوم وانخیست، خو ویل چې د هغه قابض قوت د لرې کولو لپاره د پښتنو د یووالي لپاره یې هڅې پیل کړي دي او ډیر ژر به د سوک ځواب په سوک ورکړو. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.